کشل خانیان د کله کار واخله دا څه څه دا څه پرېږده یو الله دې تباه کړه چې تباه شي جان کریم هم لګومه ستا دپاره خو غواړم چې همیشه ښکلی وختم خدای نه لارې بیا ډېر ظالم شعر دی خبره وره ورګه د بشر ورګه اول ما خبره وره ورګه او هريا ولا لا هنا اربوز راجولې دي وربوز مې منی راچولې داسې بدرنګه ښځه مې وکړه د ټول عمر روژه مې په داسې ځای ماته کړه چې اوس پې ستومانه نو دې اوله نو څه مې به کول ما خو ما به خدای د دې ضلالت نه خلاص کړي ما مالدار دي زه د دې څه چې څه ماته ورسي زما پې ژوند جوړ شي نو ژوند مې جوړ شو نه که نه هغې ته مې ورشه د پلان دي څه وغواړه او وینا زما دوه وروڼه دي زه به هغې له ورکوم به نو زه اوس په دې شرم څوک وم اوس په دې اریان یم چې دې سره به زه کوم څه هم مې داسې د بوی هم بېنه مې ورکړې وه او ورته ویل چې ما له خپلې سره عیسه مې درولې وه اومي والا خو دومره سخه آواز لکه د خر آواز ویستل ما د خلک پسې وي چې خری کور ته راوسه څه شال مې راوستلی اوس چل نه راځي چې څوک ما نو بیا څه چل شو نو بیا دا چلو شو اوس ووي اورونه یې راپسې راوستل او مله داسې په جوت ووالم که نه خره چې څوکونه په شرمونو شرمېدمه خدای نو لکه هې وغرمولې څه مې طبیعي راله وکړه زه یو خبره وکړمه وایي د ښځې د یو ویښته د لاندې سل مقره وي او دا ښځې نه دي دا ډېرې مقرې وي پوه شوې دې به راباندې دا کور وانئ او چې څه منماني هغه راباندې کوي خو یاد ساته د ښځې د یو د ویښته د لاندې سل مقره وي بېغمه اوسه اوس ورسېدم ځه الله دې خیر کړي تا ماله ډېره ښه فیصله راکړه مشوره مې درکړه ډېره ښه مشوره دې راکړه او اوس په دې ورسېدم چې زه ولې ما ولې ګوتې وړلې نه دونه برانډې جوړې کړي زه حیران شم چې خدای پاک ما راوالې نه برانډې ویو او ډبه ما رسېدلي نه جغې مې وای په شرمونو دومره سخه اواز لرې خو ځه دا د دې خپل مقر دی ها یا ساده مقر بس بېغمه اوسه تا چې ما ته کومه خبره وکړه پر زړه مې وخوړه او دماغ ته مې واچوله دماغ ته یې واچوه زه بېغمه اوسه وعلیکم سلام وی خدا مکرې ده کله یو بانه او کله بله زه نو بیا ورځه ګوهریا اوس په تا ته زما درونو پته ولګي که نه تا لکه ما سره د جیداد دپاره واده وکړو داسې ولې نه چې نه تا له چا درکوله او نه ما زه چا کولم بس بلا په بلا باندې وړې ده سلطان څنګه ښه یم څنګه وروڼو میله برابر کړې که نه او ډېر زیات یې والم او پلار ظالم دی نه دی او په کونټۍ را باندې راسوټ و وختي مې ګوټ کو دا ځای مې دړ کو مه کوه قمخله بیا زما هم زړه دړ کوي دا عمل دی یو پوټې سم کا ښایست له الله درکړی دی ورسري د عمل ښایست هم دی لږ جوړ کا یو هسې سلطان مې زما دومره خوښه یې که نه تا ته پته ده چې زه څنګه یو سسکوره وامه نو ته راته داسې مخامخ ودرېږې نو زه وایم واه سلطانې ستا نظار شمه ویم دا راته ووایه نن مې ډېرې مخ ملازې کوې نه بیا د څه مطلب دی د ځمکې هغه ټنګه خو دې د غوږو نه ووته که نه بس پیغور مه راکوه ګوره ته زما ښځې ته شرمېږم نه وروڼو خو دې وویلمه بار بار پیغور مه راکوه دا ویښته دا لوپټه نه کړه تر ویښتوره ماشاءالله دا لوپټه په سره وه ما ډېره بدې ښکارې نور څونه وي ما ته خو معجبینه سمه ښکارې ویم زه خو چې دی نو د ویښتو ځکه پابندي ساتمه که نه او پټې ساتمه ویم اصله که ترا نه خفه شي ویم ګوني چې ستا دا نه خوښ یم بس کولو بیا یې پرېږدم ورګه زه دره کمسی کوم ښه کیره څه به یاد ساتې وایي سړیه ویم دغه شان مینه را سره ټول عمر کوه دواګانې به درته کوم او د دواړو ژوند لپاره عزت تېرېږي ولې نه ته خو زما زړه سر یې بجی بائی چې خور 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 برنائی چې در 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 داسې کې بجی بائی چې خور 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 برنائی چې در 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 لبش اشخند پر 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 بمثلی کې ویښته دې له خو کړم دا کوم څه کې که دا څه کې یو دا د له کټینګ کوم نن سبا خلک دا ویښته خوښوي
دا وګوره. کټنګ را لکه وای ته ګوره شکل نه ځنه جوړوما وای ځواني مرګ شي دا پرېږده ورې نه لکنه دا ماته عمرګری خزه چې میولې ده نه ما وین دا سټایل خو بزخه نه جوړوما دا څه خو پرې دما دا څه پرېږده یو هڅه غزه ورګه دام ته لګی چې ترتیب یو شان شي ښه داسې کې سړی لږ صبر وکړه ګوره ته بیا شیشه کې وګوره دا وګوره وای ځواني مرګ شي الله دې تباه کړه چې تباه شي ای ښځې خپرانه نشي یو ملګري را سره ملو شو ما ته وی دا ارې ښځې د یو ویښته لاندې وي سل مه کړې یو نو ما وی چې دا نه لر کړم او د مکه نه پاکه شي ښځه مې نه یا خدای پاکه دا دې د چا ووی دا زما هغه خونخوني ملګرو او هغه راته دا خبره وکړه خو هغه خبره ټیک ده دې کې وزن و ځکه چې تا به هر وخت مګرتوب کوم ما به لاس نو دروړی او تا به چغې والې دا ټول کار د دې ویښتو اوس وګوره د منافقت نه پاکه شوې ښه ځه زه ورځم او ته کښېنه وای خدایا ویم دی رانه څه جوړ کړل ځواني مرګ چې دا تا ما سره کومه لوبه وکړه اوس ګوره چې زه تا سره څه کومه لکه تا خونخوني ووې چې د ښځې د هر زول ته لاندې د مکر جړه پرته ده اوس به زه تا ته وښیمه تا ته به سلطانې وښیي چې زه سیم ځواني مرګ شي او ما ټخکارې بیا دا شکار کوم که نه چې دا رشته به باندې ډېره ګرانه پوري او مړې ښه سپینې کریم هم لګېده شپې جان کریم هم لګومه ستا د پاره خو غواړم چې همیشه ښکلی وختم دا څه وی بس پټو سپټه چې څوک دې ونه ویني ښه زما نه غېږه باندې چا سترګې ونه لګي ګورې ښه خبره دم شادي خال کې ولاړه وه د زراتو سو کسانو مخ هغه کشف کې نه تا ته نه وایي دا مونږ سره دلته کور کې کار کوي آو خور ورته ووایه د اوسه 3 بچي دي واده شوي خدای دې بنیاد وباسه نه دې کړی رښتیا چا واده کړی دي ورکړی ته تا د خدای تا واده نه کړي اورې د یو زوی فخر جوم دی د بل زوی سلطان شاه هم دی او د لوی خو معلوم نه ना जान द दरोग वया ما ودانه دیکره دا بند کار وکشه دا مونږ تاسې شونډې سرې کړي دي بنیاد دي وځه بند کا طریقه په خلکو یې پیسې او پیکیجونه دا به یې راته په وخت ویلي که نه ما خو تاسې ته ورته تمبو مې ورته اچولې دی تا به زما وړاندې په مخکې یا لکه دې خورا ښه سړیه وی موږ ځان د واده بندوبست یې کوو تاسو خو چې کینو بغیر د نصیحتونو نه بل څه ته زما خبره واوره ته دې خورا ښه لګي دا بدنامي زمانه خلک درته موږ ښکارو دې خورا ښه دې خوا پلاره زور کوم یاره ها دا ته ووایه چې دا چا سره دې خبرې کولې پته نه لګي یو جینۍ به راخته ما ته به په موبایل باندې میس کال یې کولې نن مې په هیرنګ وکړه ما ترې اوچته شه ها اډې وایي دا واده ده یا بچي زه به درله په خپله وګرځم په لانجه به وورې ما له هم کار وګورې او دا کور نه دی بچي په ایمان دې نه مې خلاص کړې بس قلار کښېنه زه درله کوم که نه پلاره ګوره چې اټویم د روټۍ ټیم شي نو ته به یې رانله چولې راوړې مونږ به ټول عمر دا کلول کړو یو کار وکړې که نه لومبې بچي ما له یو کونډه وګورې ستاسو به مور شي او زما به د وړو مور شي نه داجي ته په دې باندې دا کور هم خپل دی نو بچي بس چې کاري ورکو خو خپل هم دی که نه دا څو منې دا شپږ نیمې ولې ښه نو داسې کار به شي که چې دغه خور معلومات هم ګورې کوی ګورې کړیم دي چې کړیم دی بس هغه چې هغه سړی سنبال کړی و او باقي ډېر مسلمان دي ښه او 15 اته بدش په وخت جمعه دغه مینه وا خدایا پاکه لګه خوره کنه پراخ شي پلاره ته مې ویلي دا لنګه راکاږه نو لنګې یې راښکلو نه واده کې یا بچي چې چولي خوري نو خامخا به دې لنګه کې ورځي ته خوراکونه راوړې په ما مو خورې خپل هم کوې نه په خپله د روزګار یې نه ما روزګار ته پرېږدې دا ټولې لنګې ده د لاسه سستې شوې او که نه دا ټیچین خټې حملې پې وې او د ټک کار نه یا بچي او یو خورې او بل زما خبره اورې یو شیشه پیدا کې
یو پکې پیدا کې ګرمي ده که نه چې کم از کم ځان ته خو لګو که نه سرکوزو تاسو به څه کوئ اوس سره علم نه پلاره او ما له په دې واده باندې دا کلمه درسته که ښه چې دا کور مې ودان شي که نه یاره بچې یو خبره کومه یو جینۍ مې نظر کې ده که نه زما یار دی دا هغه لور ده خو یو مسله پکې ده یو جټه ده تعلیم یې نه دی کړی ټیک شوه دا مونږ داسې MBDS کړی دی باندې به ټیک ده که نه خو په دې یو سترګه لکه چاپې ده ما د سره لګي دغه ما د له خوښوله ټیک جاو اوس به زه تا ته وښیم چې د ښځې مکر څنګه وي که ته ما پاګلخانې ته ونه رسولې که نه نو زما نوم به سلطانه ني تا خو زه د ویښتو نه بېغمه کړم یم الک دې رانه جوړ کړ خدای پاکه د دې سلطانې د لاسه خدا زړه مې ذرې ذرې شو دا څه په مصیبت وړېدم چېرته پر دې حجره کې به ناست وم یو روټۍ به راته میلو شوه زه به اوس ګوډونه دا کومه یاره خو یا الله ته راباندې خپل غیبي رحم وکړې چې د دې مردانه نه خو زه خلاص شم کبان خو په وشه ځمکه واقعي ګوهریا چې الله وغواړي که نه نو بیا نه درنګي او نه ساتي ماته وشه دغه شته خدای نه لادیز بیا ډېر ظالم شوی وایي چې دا به ښځه یو سم سلطانه ته یم چې شبه کبان په حقه تا خو دې ذلیل کیدای شي دا ښځه ما پورې بختوره شي سلطانې راشه مړې لږ که دا څښا بکسونه دا والا کبان ښایسته به یې پاخه کړي ته به یې مخورې او زه به یې مخورم هېڅ دا کبان چېرته کېږي دا راته ووایه ولې ونې مې په پټي کې مې ګوټ کو چې مې دا څو کتله به دوی خپلو کې موج مستی راغښته وه ما وی ګوهري مې دا د وخت دی بس ورل مې غون مې رونیول په شاپر کې مې واچوله پټي کې کبانو یو سلطانې تا څه کې سوچ کې چې خدای پاک وغواړي که نه نو بیا درنګي او نه ساتي ورشه شابه دا زر پاخه کړه او دواړه به په یو ځای وخورو ښه پاکو مې ځه ورشه دا کوم ځای کې ولې ونې چې کله خدای پاک انسان ښه کوي بیا نو وخت و نه انتظار یې زرکه گنجی هغه بیا تا سره لګي گنجی چاغې د اوتی نواب زوی نه خو به موبایل نمبر هم نشي ملاولی داسې چاپې نه ده سترګه کې ګل دې ګلو سلطانې اره سلطانې کبان روړه که نه سخت وږم شابه کبان د څه شي کبان او تا کبان کله راوړي دي ویم ولې په رڼا ورځ خو خوب ویني نه ګوره ښځه یو خبر مې یاد ساته ټیک ته چې زه تا سره ګپ شپ لګوم را خو هغې دا مطلب نه دی چې زه څه لیونی یم تا له ما کبان نه ونه لید چې دا پاخه که زه راځمه بس که خواره تا له ما سره کله ګپ لګولی دی تا خو بس ما سره هغه ګپ لګولو چې په کومه ورځ دې ګور ته راوستم په ورځ را سره خندا کړې وه بیا خو ته لالچ کړالی جایداد په مخه غشتې وې تا ما سره په خندا خبرې ما ته پته ده سلطانې چې ته ما سره ټوکې کې خیر دې زما ښځې کله کله ټوکې کوه خو ګوره اور وخت نه ښه ورشه کړه سخت وږي ما ملګري مله سره بار ولاړ دي یو ټنګری پکې ماله راکړې ویم دا کبان تا راوړي کله دي لیونې شوې خو نه که نه خوب وینې او ځکه زه یو بالټي اوبه د باندې درړوم نشه دې جوړې کړې ده دا راته ووایې سلطانې دا ته سیریس ما سره کو ټوکې کې تا سره زما د ټوکو څه کار دی ته ما سره سیریس لګېد او زه هم در سره سیریس لګېد یاره زما را دماغ
څومره کمزوري شوي دي ما ته اړو پته هم نه لګي ما کبان نه دي وروړی تا ته زه بار بار وایم کبان ځواني مرګ شي کبان شته خو کبان دې مخکې کړه ما ته پته نشته که نه زه ته نه خبر تا کبان کله وروړي دي دا بند کم پاسه پاسه خدای دې تباه کړه ورشه روړو کې شوي مزدور پاسه یو د علي ویښتو سره دا لوبې وکړې ځواني مرګ شي اوس ته مې لالاګانو ته رنګ کوم نه پسې به راشي همدې ته مې جوړه چې په دې کلي کې دې وشرمومه یا رګا دې نه اپلار چې دا برید پرېخري که نه ورشه هغه ته مې رنګ وکړه ورشه چې پته ولګي ورشه دا دیوال نه ما پسې ورشه ما اوس لالاګانو پسې مې رنګ وکړې ته ما وویلې که نه مارې ریوانې جوړ کو وی تا کبان کله وروړي تا خدای ذلیله که په ګوتې کې مې له سلو پنځه کبان در وړل او راته روي خاونده بېغم اوسته زه به یې دره پخه کړم اوس ما ته وي کبان څه شو دا به دا برې چاته بل یار یې غله برې ورکړي ښه ځواني مرګ شي خولې دې ماته شه زما په تا شک راغی زه په ډومبې ورځ په تا پېښ شم چې دا ریم د چا دی پروردګاره جمعدار ورته هلو هلو داجي ولې بچې اوس زما ریږم نو چته ویو زما د نوم نه مو ستاسو یاره کېږي دا دې شوې اوی داجي هم د کلي خلکو مې نندارې وکړې نن دا تاسو دې په دې زوړ انګریز باندې اړولې ما دا د هېڅ څه دم درک یم چې نه لګېدو دا لالچي منافق راشي او د ده نه زما تپوس وکړې په خولو یې بوساړه رانه جوړه کړې وه دا رچې نه جورابه په شان د هر ته خوله دې واره داجي ته ورکوله را دې خوا د رچې نه جورابې په شان د هر ته خولې خاورې شه چې دا شرم هم ماله راکړو غول چا نه کولو زه به تا دا ویښتونه وشو کوم ښه تا له چا درکوله تا ته خو د کلي خلکو دله وې خو داسې په دله وړېدم سنډه چې دا کبان دې نه وروړې که نه زه به د سړي زوی یم که ته ما پرېښودې شاه وزرکه ځان سره لرګي هم راولې او تماچې او مشینان هم راولې او په دې کور یې راخوځې په شرمونې او شرموې کله کو ته ما نه خلاص شو که نه ته خو ګوره ته د سړي بچی نه چې هغې ما راله کیڼې په شان برید دې پرېښي دي بې غیرته انسانه چا ښځه نه درکوله چې موږ دلته دا نخرې راغښتي دي وای دا زما چې دی زما پلار دی ته به زما پلار له ګوتې یوسې همدا مې توک دا سر به دله مات کړمه وای زر راشئ داجي شاه به کې زر راشئ دا دې زه درلم پسه بوساري پسه ورشه چې دا کبان تا په ما نه خوړلی که نه او ته ما جمدی پرېښودې که نه نو زما نوم هم ګوهري نه ښه پسه ډېر زازا ړوند شوې کبان کم دي ویم والله که سرشید رانوي ده چې کبان ته راوړې زه یې پاخه کړم ته خو ځان د پولې پړق ته ناست یې لارې ته دې سترګې چې خدایه څوک په دال ساګ راوړي نو کېږه یو تا خدای ذلیله که کورې ای مردارې لا خو کبان ما راوړي دا څنګه کېدی شي چې ما کبان نه دي راوړې او زه دې ته یم کبان وړه زه خو هم کشمکش کې شوم ما کبان خو کبان نه وړو ما نه دي راوړې دا مونږ ټاله وې کټې درکړې چې ته به یو خبر مې ساته یو منټ خورې دله په والم لکه کونران یې نن دې تاسو کې راځي یو کار وکړه شاه فیصل ټار ول رنګ ورکا ولې وې ته غوړاس کې خشاک را بس یو خرګاډل در ورکا ځکه د انډوان نو سیستم کنه ما به مو ګور بچي موږ درو هغه یوازې یو شان پیدا کړي مې راځي را پاسه وا مې نه کنه سیزم په دې مې نه چوکوخه ولې ویلې بیا ته دا پرې کنه راځي ځان سره سلاسو کې واله ها څه څنګه ها پاسه موږ په کمزوري پاسه وای نو کو زه پکې ما کنیم تاسو دواړه په بدی یې یا بچي ما ته وره دا لاسو فونون ځکه او ته تاسو شنه چوکونی سم او ډېر پړې وړ مو دا وای چې توبه زم چې نه راځي زما خو ګوي لکه صابانو لاستیک یو پړق مې وونه مړې کې راځي زه ما خبرولې خبره وره ورګه د بشر ورګه اول ما خبره وره ورګه ورګه اول ما خبره وره نو بیا ورو سره اول وره ما غلطه ویلي کېږه مو څه مسله دا څه کار وکړه زه لاړم پټي د ګوډله چې ما څنګه سسکوره داسې وواده چې مې وکتله اوس دا یو کابل ته پروت بل دلته بل هلته ما ویله خدای پاکه ته چې واړه نه درنګې نه ساتي
بس ورن په ګوته کې مې راواچولو او ما دې له وروړله او چې ځمکه باندې لکه کبان پراټو ټا راټول کړل ما راغون کړل دا اوس لیوانې نه دي دا لیونی ولې ته ما شل دلی چې دنه دا سر وخورئ چې عقل یې زیل راشي مخ ته هم غواړي نه نمایان خو یا په جیندي کې وي او یا بازار کې دي دا ته څه وې یاره زه تا ته ټیم کې مال اوس الله پاک په پټي کې راکړلو نو دا خو د الله پاک کار دی نو ستاسو دې ګرمې ولې مازغه ولې لیواني دي پرې خوله جواب چپ کړو دا شکار دی هماغه ملګري شته د هغوی هسپتال دی خپله لیواني هغه پاگل خانې دی ماشه معنا ولې زه لیونی خورې ما 15 کبان نه وړلو په ګوته کې ما دې له ورکه ما ته خپله خبره اوس هم یاد را هیڅ نه دا پاخه کا ته به مخوري او زه به مخورم ولې زه لیونی دغه ستاسو نغارې دی که نه او راشه چې وګورو شته کو نو نو چې کوس نی هغه دې چاله ورکړي ما چاله مې دیوال کړی او بل دا وکړه ته ټول بستیانه کټ کړی دي زما خو د ګل په شان وختو هم سم جانو پانو یې نه جوړ کړی لکه د ځان نو ور ما خبره وره زما یو مرګري ماته وی دا سکار وی اره خزي یو اختلال وی سل مکر دي نو دی باندې را وخت نخري په خې کول ماته لړکل ماره دین نیت باندې لړکل چې ما وی دار منافقت نه خلاص شي ما څه په غلط نیت باندې خو نه خراب کړی تا ما هغه زورلې تا ټپټه ده دا که یو ویښته چې کټ شي که نه دا 50 نورې شو کې روباسي دا خو ښه زیاتېږي خو تا د ته لیونې ته ټیک نه ما خو د کار پېښې مخکې شه راځه را مخکې شه مو هلکه مو دوکه شولې خانیان د کله کار واخله هغه وګوره کم دې وسره غره لیواني کنه لیواني مخکې پټې کا خدای کو چې ما وسره وړي پټې کا ظالمانو ضرور ټیک کا په سره وکړه ما کله ضرور وړي خدای دې سړي کا ټیک کوم نشته ورته زما په خور باندې ورته یاد چې ډېر غالي اچوي او د کته د ښځې مکر ته روغ سړي نه مې لیوانې جوړ کو ښځه اول مکر کوي نه او چې بیا شروع کی بیا روغ انسان لیونی کوي دی ته وایي د ښځې مکر